د افغانستان اسلامي امارت وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. نامعلومو وسلوالو بلوچستان کې 14 پنجابیان له بس ښکته کړي او بیا یې په ډزو وژلي دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر دیبی غونډې په ترڅ کې هغه سوداګر او د خیریه بنسټونو استازي ستایلي چې له بېوزله افغان کډوالو سره یې مرستې کړې دي. سرپرست وزیر ویلي چې اقتصادي پرمختګ او هیواد کې د کاري فرصتونو رامنځته کول د سرپرست حکومت لومړیتوبونه دي او هڅه کوي چې لا د لارې اړمنو ته ښه ژوند او زمینه برابره کړي. نوموړي یو ځل بیا په کوربه هیوادونو غږ کړی چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. یاده دې وي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له لوري د افغان کډوالو نیول او ربړول ډیر شوي دي. وروستی خبر دا چې نامعلومو وسلوالو بلوچستان کې 14 پنجابیان له بس څخه ښکته کړي او بیا یې په ډزو وژلي دي. د راپورونو له مخې نامعلومو وسلوالو بیګا شپه د بلوچستان ایالت په بارکهان ولسوالۍ کې له کوټې څخه پنجاب ته په لویه لاره یو تلونکی بس درولی او پکې سپاره 14 مسافر یې په ډزو وژلي دي چې له ډلې یې 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي دغه بس د مسافرو ټول د پنجاب ولایت اوسېدونکي وو. د پیښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو لا د وړاندې بیا بلوڅ بیلتون پالو څو ځلې په یاده لار پنجابیان له موټرو ښکته کړي او بیا یې وژلي دي.